پر پاکستانی پوځیانو د بریدونو دوام د رزماک پر پوځي هډه د میرلي پر روغتون او باجوړ کې د طالبانو تازه بریدونه مرګ ژوبلې اړولې. راپورونه وایي تېره شپه ناوخته طالبانو په باجوړ کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته برید ترسره کړی دی. د معلوماتو له مخې د دغه برید په ترڅ کې ګڼ پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند په یوه خبرپاڼه کې ویلي د باجوړ په نواګۍ سیمه کې د پاکستاني پوځیانو یوه پوسته په نښه کړې چې پکې پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان پر ازماک پوځي اډه طالبانو برید کړی چې په ترڅ کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینې وایي دغه برید کې د یوه پوځي مشر یا کپټان په ګډون 6 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د دغو بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د یوه بل خبر له مخې تېره شپه د میرلي پر روغتون هم وسلوال برید شوی چې په ترڅ کې 2 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 ورځو کې په باجوړ او مومند ایجنسۍ کې د 3 حملو په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. تېره ورځ د ټي ټي پي مشر ګواښ وکړ چې ژر به قبایلي زولې له پاکستاني پوځیانو ونیسي او ورپسې به د پاکستان په لویو ښارونو هم بریدونه پیل کړي. لیدونکو له متې مننه، ښې چارې.